باز محمد د دوه شعرونه دي چې زه به لمبې لکه چراغ په تندي پورې کړمه، زه به لمبې لکه چراغ په تندي پورې کړمه، خو که څوک وي چې تر مزار مې د یار ورسوي. زه به لمبې لکه چراغ په تندي پورې کړمه، خو که څوک وي چې تر مزار مې د یار ورسوي. او څومره هوښیار دي د ګلونو د عصمت سوداګر، څومره هوښیار دي د ګلونو د عصمت سوداګر، چې په پلمه یې د زینت تر بازار ورسوي. ډېره مننه. غزل مطلع ده ډاکټر صاحب. زمانه هېرولمه خو زمانې ته یاد وم. سراج صاحب. زمانه هېرولمه خو زمانې ته یاد وم، وم داسې کس چې خوندي شوی اندېښنې ته یاد وم. او مسترد کړی ومه زه د ژوندون هر یو معیار، مسترد کړی ومه زه د ژوندون هر یو معیار، چې قبلولمه نه ویر نه ترانې ته یاد وم. مسترد کړی ومه زه د ژوندون هر یو معیار، چې قبلولمه نه ویر نه ترانې ته یاد وم. او خبره دا نه ده، خبره دا نه ده چې ما خپله څهره پېژنده، خبره دا نه ده چې ما خپله څهره پېژنده، خبره دا ده چې تر اوسه آینې ته یاد وم. ډېره مننه. خبره دا نه ده چې ما خپله څهره پېژنده، خبره دا ده چې تر اوسه آینې ته یاد وم. او ما به د هر انتظار وروستو یو امید ساتلو، ما به د هر انتظار وروستو یو امید ساتلو، خو نه په یاد وم وعدې نه ترانې ته یاد وم. او نور خو د کلي هر منظر ته اجنبي ومه زه، نور خو د کلي هر منظر ته اجنبي ومه زه، خو یو دیوالو بس د هغ دیوال چنې ته یاد وم. نور خو د کلي هر منظر ته اجنبي ومه زه، خو یو دیوالو بس د هغ دیوال چنې ته یاد وم. او ما تېره کړې ده مقطع شعر د سراج صاحب، ما تېره کړې ده د زړه په درزېدا زندګي، ما تېره کړې ده د زړه په درزېدا زندګي، البته تل به یوې نوې اندېښنې ته یاد وم. ډېره مننه. دا یو بل غزل دغه د تماش صاحب چې پراته مې و بلها، پراته مې وي بلها په دروازې ضرورتونه، پراته مې وي بلها په دروازې ضرورتونه، چې وځمه له کور وي راپسې ضرورتونه. پراته مې وي بلها په دروازې ضرورتونه، چې وځمه له کور وي راپسې ضرورتونه. او راځه پکې تقسیم کړه د مړو سترګو خمارونه، راځه پکې تقسیم کړه د مړو سترګو خمارونه، پوره چې شي اشنا د میکدې ضرورتونه. ډېره مننه. راځه پکې تقسیم کړه د مړو سترګو خمارونه، پوره چې شي اشنا د میکدې ضرورتونه. او چې ما ته خاموشي کړي سراج صاحب، چې ما ته خاموشي کړي د ضمیر د تصویرونو، چې ما ته خاموشي کړي د ضمیر د تصویرونو، بس دومره قدر وي د آینې ضرورتونه. چې ما ته خاموشي کړي د ضمیر د تصویرونو، بس دومره قدر وي د آینې ضرورتونه. او له خپلو اندېښنو مې خندا رانغله په شونډو. حسن صاحب. له خپلو اندېښنو مې خندا رانغله په شونډو، پوره نه شوله ما د زمانې ضرورتونه. او په یو بل به زمونږه اعتماد څنګه پیدا شي بحال شي، په یو بل به زمونږه اعتماد څنګه بحال شي، چې قتل مو کړه خپله د رښتې ضرورتونه. په یو بل به زمونږه اعتماد څنګه بحال شي، چې قتل مو کړه خپله د رښتې ضرورتونه. او حیران ګوته په خوله یم ستا وربل او ستا رخسار ته، حیران ګوته په خوله یم ستا وربل او ستا رخسار ته، پوره کړمه د ورځې که د شپې ضرورتونه. او مقطع اول چې
هیبته چې قسمت او همت دواړه مرور شي هیبته چې قسمت او همت دواړه مرور شي پوره به نشي کله په سجدې ضرورتونه هیبته چې قسمت او همت دواړه مرور شي پوره به نشي کله په سجدې ضرورتونه او مقطع ثاني ده چې اشر ته به پیدا کړې څوک په دې خود غرضه وخت کې اشر ته به پیدا کړې څوک په دې خود غرضه وخت کې هیبته چې لګیایې او کرې ضرورتونه ډېره مننه